أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې زمونږ ګران قدرمن کتونکي به د صحت او د عافیت په جامه باندې به پټ وي. د ټولو نه مخکې زما د ټولو مسلمانانو دپاره دا دعا ده، ټولو کتونکو دپاره دعا ده چې کم کتونکي زمونږ څه قسم مشکلې کې وي، الله رب العزت دې د هغې مشکلات آسان کړي. څوک قرضدار وي الله یې د هغې قرض نه نجات ورکړي هغوی ته. څوک بیماران وي الله رب العزت دې شفای کامله او عاجله ورکړي. څوک بې ګناه په جیل کې وي بندیان وي الله یې د بند خلاص کړي. د خوبونو تعبیر د نوي ویډیو سره ستاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. ګرانو کتونکو مخکې ما ویډیوګانې مختلف جوړې کړي دي او داسې انشاءالله را روان که زندګي وفا وکړله نو هغه چې دی تاسو ته به زه تعبیرونه ښیم، ځکه چې اکثر زموږ خویندې چې کومې دي یا بعضې وروڼه چې دي هغوی د تعبیر په باندې نه پوهېږي چې دا ما څه ویل، یا اکثر داسې ناپوه سړي نه تپوس وکړي چې هغوی د هغې هغه خوب چې کوم دی هغه سمدم ښایسته خوب چې کوم دی هغې له غلط تعبیر ورکړي. نو زه تاسو ته ووایم لکه څنګه چې په هرې ویډیو کې ویم د نویو کتونکو دپاره دا دي چې خوب درې قسمه دی. یو ته شیطاني خوب ویلی شي او هغه شیطاني خوب داسې چې فضول غوندې خوب وي چې د هغې څه معنا نه جوړېږي او فضولیات او ستړی پکې، نو د دې خوب هېڅ معنا نشته. دویم خوب چې کوم دی هغه د انسان د سوچ مطابق دی چې هغه څه د ورځې د هغه څه یو شي باره کې سوچ کوي، یو کاروبار باره کې یا هر څه مختلف سوچ کیدی شي یا یو خپل شوق باره کې کوي، هغه بیا په خوب کې هغه څیزونه ویني. نو مطلب دا دی چې دا څه بې معنا خوب دی. او دریم خوب هغه شی دی چې انسان هغه خوب الله رب العزت دته مخکې نه یو الهام کوي، یو خبرداری ورکوي. نو ښه خوب لیدلو سره دا چې الحمدلله ویل غواړي. بعضې وخت کې که څوک د یرې خوب ویني نو حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو چې کله داسې خوب ووینئ نو اړخ بدل کوئ او د چپ طرف ته درې ځل لاړې تو کوئ. خلک هغه داسې چل کوي هغه طریقه باندې لاړې تو کوئ او اعوذ بالله من شر الانام دا دې وویلی شي. او د خوب تعبیر هم د داسې کس نه تپوس وکړئ چې هغه سړی په دې فیډ باندې پوهېږي، ځکه چې د خوب له دې سم خوب له دې سم څنګه تعبیر ورکړو نو خوب به همغه شان ځي. نن به زه تاسو ته د خوب تعبیر د پیشو چا چې په خوب کې پیشو ولیدله د هغې تعبیر به در کوم، نو دغه هدایتو باندې عمل وکړئ. د حضرت ابن سیرین رحمت الله تعالی علیه نه روایت دی چې خوب کې پیشو لیدله دا د غل تعبیر دی. که سړی په خوب کې داسې پیشو ولیدله چې هغه پېژنګلو پیشو وه، لکه هم د دوی په کلي کې په علاقه کې دوی په کور کې اوړې راوړې او هغه پیشو په خوب کې ولیده، نو پوه شه چې د دوی نه به څوک غلا کوي او هغه غل به د دوی د کور کسي. او که چېرته داسې پیشو ولیدله چې بارنۍ پیشو وه په اول ځل یې په خوب کې ولیدله، نو پوه شه چې داسې څوک غل راتلونکی دی چې د نه به د دوی نه به غلا کوي خو بارنی دی. دغه رنګې که چا په خوب کې ولیدله چې د پیشو وهلې ده نو دا به دا غل به دا وهي نیسي به او دا به غالب وي او غل به مغلوب کېږي. که دغه رنګې چا په خوب کې ولیدله چې د پیشو غوښه خوړلې ده، پیشو یې پخ کړې ده او خوړلې ده، نو دا سړی به همدغومره د غلا مال پخپله به د غلا کوي او یا به د غلا مال هم په دې طریقه میلاویږي یا به چا نه اخلي خو مال به د غلایي. دغه رنګې که چېرته چا ولیده چې پیشو په دې باندې حمله کړې ده او نوکار یې پرې لګولي دي، نو دا دلیل د دې دی چې دا به سړی به بیماریږي. او که سړی دی که زنانه ده او که داسې ولیدل چې د پیشو سره جګړه کړې ده او د بیا پیشو د ځغلولې ده، نو انشاءالله العزیز که دا سړی بیمار وي نو الله رب العزت به دله شفا ورکوي. دغه رنګې که چا پیشو چا ولیدله چې د باندې غاښونه لګوي، نوکارو بیل ته تعبیر دی او د غاښونو لګولو بیل تعبیر دی. خوب کې ولیدل چې د باندې پیشو غاښونه لګولي دي نو دا سړی چې کوم دی د بیماري به اوږدېږي. دغه رنګې خوبونو سره چې بیا داسې تعبیر وي د هغې بهترین طریقه دا ده چې د الله رب العزت نه د دې پناه وغوښتی شي او الله رب العزت ته رجوع وکړی شي او صدقات ورکړی شي، نو الله رب العزت به داسې د خوب د شر نه په امان کې وساتي
د خپل ځان د خپل تیر چارپیره خلک او د خپل دوستانو د ګاونډیانو ډیر خیال ساتئ. ما ته خصوصي دعا کوئ. ان شاء الله په بل ویډیو کې به بیا ملاقات کیږي. د الله په امان.